سلامونه قدرمنو، زما سره ولاړ دی ظاهر پښتون ورور. نن زموږ خواهش دا دی چې موږ د تعلیم په حواله باندې خبرې وکړو. باید موږ ته هغه تعلیم راکول سي چې پکې مینه وي، انسانیت وي، وطن پرستی وي، وطن دوستي وي، او موږ زموږ ټولنه یو خوشحاله ژوند وکړي. زموږ په ټولنه کې د ورور د مینې او د میړه او د همسایه تر مابین مینه محبت وي، ناسته ولاړه وي، ګپ شپ وي، خندا وي. له بده مرغه موږ وینو له تېرو څو لسیزو راهیسې په موږ کې یو دغسې نصاب پروت دی، تعلیمي نصاب، چې موږ له مینې سره هم فساو یو، له ورور سره هم فساو یو، مور سره هم فساو یو. یعنې مور و زوی په ژبه نه سره پوهېږي، مینه و میړه په ژبه نه سره پوهېږي، او ورور داسې همسایګان داسې تربور هم نه پوهېږي. نو موږ خواست کوو زموږ مشرانو ته چې داسې له مینې او له محبته ډک یو نصاب راته جوړ کړي، تعلیمي نصاب، چې موږ په راروان 20-25-30 کاله کې زموږ په زړونو کې یو بل ته مینه پیدا سي، محبت پیدا سي، ورورګلوي پیدا سي، او زموږ په مابینځ کې د پښتني ټولنې یا پښتنو په مابین کې هغه وخت مینه پیدا کېدلی سوی چې زموږ نصاب انساني سي. یو جان مننه ظاهر ورور. بالکل لکه څنګه چې ملګرو او لیدونکو جمال ترکي وویله، دغه زموږ د ټولنې همدا مشکل چې دی یا لوی مشکل چې دی تقریبا 50 کالو څخه هغه غټه مسله چې د هغه د ایجوکیشن ده یا د تعلیم ده، چې زموږ په ټولنه کې د تعلیم د نه موجودګۍ په صورت کې دغه ټولې بدبختیانې او دا ناخوالې چې را روانې دي د همدغه د تعلیم وجه ده. په کار دا ده زموږ مشرانو ته، زموږ دولتونو ته، چې هغه که دې خواته دي که یې خواته دي، چې هغه د خپلو اتباعو دپاره، د خپلو ملتونو دپاره هغه پر ایجوکیشن باندې کار وکړي، او والدینو ته دا په کار ده چې خپل اولاد ته د مینې درس ورکړي، د تربورګلوۍ نه، د عزیزګلوۍ، داسې د عزیزګلوۍ چې مقصد هغه یو بل ته د ورورګلوۍ او د مینې د شفقت لاس ورکړي، نه د دې دپاره چې مقصد دا ستا تربور دی، دا ستا قریب دی. زموږ یوازې بهرني مشکلات خپل پر ځای باندې موږ داخل په کور دننه کې هم ورور د ورور سره لاس ګرېوان دی، تربور د تربور سره لاس ګرېوان دی. ولې موږ یو بل ته مینه نه ورکوو؟ ولې شفقت نه کوو یو پر بل باندې؟ خپل دا زموږ په ټولنه کې چې یو ماشوم بدبخته کېږي یا یو ماشوم بدې لارې ته ځي، هغه هم زموږ د مشرانو یا زموږ د ټولنې دا غلطو رواجونو او پرېکړو د لارې څخه دې ته مجبوره کېږي چې مقصد هغه غلط حرکت وکړي. نو په کار دا ده چې زموږ تاجران چې دي، هغه شتمن خلک، هغه خپل په چند ګاونډ کې چې کوم دي، هغه د دې دپاره کار وکړي چې څنګه وکولی سي چې د ده همسایه، د ده تربور، د ده قریب سمې لارې ته دعوت سي او هغو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. څومره چې د دولتونو ذمهواري جوړېږي، دغومره د شتمنو خلکو هم ذمهواري جوړېږي، دغومره د کلي د مشرانو، د علاقې د مشرانو، د کوڅې د مشرانو، او دغه رنګه د مخورو خلکو، د علماء کرامو د دا ذمهواري جوړېږي، دا فرض جوړېږي چې دوی باید د خپل راتلونکي نسل دپاره یو داسې کور، یو داسې ټولنه پرېږدي چې هغه هوسا ژوند وکولی سي، نه دا چې د دې دپاره چې اولاد یا قوم یا دغه ته دا تربیه ورکړل سي چې هره 30 کاله مخکې زما سره پلانکي بد کړي وه، ته باید هغه زما بد واخلې، یا پلانکي زما دا بې احترامي کړې وه باید دا دغسې دې شان ته باید د پای ټکه کښېښودل سي، او د دې دپاره کار وکولی سي چې یو بل ته مینه ورکړو او د ورورګلوۍ لاس ورکړو. او زموږ په ټولنه کې چون اوس د اختر شپې دي، دغه اخترونه چې دي هغه په خوشحالۍ سره ولمانځو، یو بل ته لیدل او کتل چې مو هغه په د مینې څخه ډک وي. مننه. یو جان مننه.